پخوا د کابل نوي ښار پارک د خلکو د میلو او چکر ځای و. کابل ښاریان به له خپلو کورنیو او ملګرو سره چکر ته دلته راتلل، خو اوس دا پارک په نشه یي توکو روږدو کسانو پر استوګنځي بدل شوی دی. ډېرې ونې او ځنګل یې له منځه تللي او شنې ساحې یې په سپیرو خاورو بدلې شوي دي. د کابل ښار اوسیدونکی نور محمد وایي چې پخوا د نوي ښار پارک یو غوره او عصري پارک و. زیات کارګر یې لرل او د پارک ساتنه او پالنه به یې کوله. نور محمد زیاتوي چې اوس حکومت ورته توجه نه کوي، نو ځکه د پارک شنې ساحې له منځه تللي دي. خاطرهایی که سابق داشته موجه براتون میگم که یعنی منظم بود. 130 نفر کارمند سرسبزی بود، 3 بخش داره، بخش شاروالی تنظیف و ساختمانی و سرسبزی. این بخش سرسبزی میشه که 30 نفر کارمند داشت، هر کدام از این موظف وظیفهشان بود، کارهای خود پیش میبردن. کابل ښاریان وایي هغه خلک چې د پارک ته راځي ډیری یې له ښاري فرهنګ سره نه بلده دي. د دوی په خبره بله ستونزه د حکومت نه پاملرنه ده، نو ځکه د نوي ښار پارک په داسې بد حالت کې دی. در حقیقت هر کس، هر جوانی که امروز است باید فرهنگ شهرنشینی رو در افغانستان تغییر بدن. بالاخره جوانا امید یک آینده یک مملکت می باشه. خب ما پیشتر شاهد چندین کارهایی بودیم که مثلا انداختن کثافات، بی‌توجهی کشتگزار روی سبزیجات، دیگه در این حالات ما کم و بیش مایوس میشیم. دولت خودش اگه بخواد که این فضا رو به مردم ما و به این ملت که طیب بسازه، باید مصرف کنه. از اون خاطر دیگه ایت نمیشه که مثلا یک چیزی که به دستمال میره دیگه به پای علاج بیتیشه دیگه. د کابل ښار بل اوسیدونکی نصرالله امیري وایي چې د ټولګټو او عامه ځایونو په ساتنه کې تر ټولو زیات مسؤلیت د عامو خلکو دی. هغه وایي خلک باید له حکومت سره د عامه ځایونو په ساتلو کې مرسته وکړي. مسئولیت هر فردی که در داخل پارک میایه، یک پاپر میخوره یا جوس میخوره یا هر آن چیزی که استفاده میکنه، باید قوطی و پاکت از او را هر جایی را که امی دولت یا سرسبزی مشخص ساخته دونمو بره پرته. د یادولو ده چې په همدې تفریح ځای کې د پارک په نوم یوه پخوانۍ سینما هم وه چې د حکومت لخوا ورانه شوه. د حکومت دا اقدام د خلکو له کلک غبرګون سره مخ شو، خو حکومت ژمنه وکړه چې د دې سینما پر ځای به یوه بله فرهنګي ودانۍ جوړه کړي او پارک به بیا رغوي. خو تر اوسه نه پارک رغول شوی او نه هم هغه فرهنګي ودانۍ چې حکومت یې د جوړولو ژمنه کړې وه.